ګوره د مبین یو ورور و په سعودي کې اوسېدلو، دا خبره ډېر پخوانه مونږ کړې ده، نن یې زه بیا هم کوم. په سعودي کې شپې ورځې تېرولې، دا ورور ښځه چې کومه وه خدای شته ښکلې وه، پی مخې وه، دا مبین مردګاو بېناموسه په خپلې ورېندارې باندې میین و. نو دغه مبین لاره ورته جوړوله چې څنګه خپل ورور قتل کړي. دا بیچاره ورور یې د خپل اولاد دپاره بچو دپاره حلاله نفقه یې ګټله. کله چې افغانستان ته لاړلو مبین یوه د مرګ دسیسه ورته جوړه کړه، خپل ورور یې په قتل باندې ورسولو. هغه ورېندارې سره نن په غېږه پښتونخوا کې پېښور کې ویده کېږي. نو نن زه طالبانو مشرانو ته دا وایم چې او بېناموسانو او دوسانو او بېغیرتو، تاسو باید دا سړی محکمه کوئ که تاسو واقعیت مسلمانان یې. تاسو راوستی دی جنرال مم ورنه جوړ کړله، یو بېناموسه یو بېغیرته باندې خپل تحریک ګټې. او بېغیرته عباس سنګزي او بېغیرته بېناموسه ملا برادره ملا نوم دې خاورې شه او مرتدینو. او بل هغه غري خوستی په نوم باندې یو سپی کېنولی دی، هغه وروره د مونږ په لویه پکتیا کې په خوست کې خپله کلیواله پېغله وتښتوله. خوستوال ډېر غیرتي خلک دي، ډېر نر خلک دي، نر ولسونه دي. زه ویاړم ورباندې، زه هم د خوست یم، د پکتیا یم. نو ده خپله کلیواله وتښتوله، لاړه لوټل ته. ځکه افغانستان کې خو چې چا ناموس ته بېزتي ورسوي هغه خامخا تښتي بل وطن ته. نو لاړلو هغه جینۍ هم ځان سره بوتله، ټل کې ځان ته په نکاح کړله. اوس افغانستان ته نشي راتلی، دی مجبور و مکلف شولو د غري خوستی د خپل د خطر په اساس ISI ته غلامي شروع کړه، د طالبانو لیکو ته لاړو. نن سبا طالبانو کې هغه خلک دي چې نه خور پیژني، نه مور پیژني، نه په خپل کور کې ځای لري، نه په کلي کې ځای لري، نه په بانډو کې ځای لري، نه څوک ورته خور او مور ورکوي. هیڅ کله نه کوي، څوک خور او لور نه ورکوي چې طالب سړي ته ورکړي. دا ټولو پښتنو ته معلومات ده، ټول په دې پوهېږي. ځکه طالب یو لوطتکاره دی. نو بیا چې دوی خوشیات را وپرېږي، دوی ته څوک خور لور نه ورکوي، نو دوی بیا په مدرسو کې زه د ګوره مدرسه په عربي ژبه کې ښوونځي ته ویل کېږي، مکتب ته ویل کېږي. نو زه خپلو پښتنو ته وایم که هغه لر دي او که بر دي، ټولو باندې زه دغه کوم چې خپل اولادونه مسجد ته ولېږئ، خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږئ. که ډېر په دین میین وای نو دغه د دیني زده کړې په ښوونځي کې هم شته، په مسجد کې هم شته دي. هغه ځای ته مه لېږئ چې خدای نخواستی تاسو زوی سره تاسو اولاد سره جنسي تېری وکړي، طالب قمندان یا مشر بیا هغه په بېادبي د مافې په کونه کې بروت ورته تخته کی افغانستان ته راولېږي، جله کفار راغلي دي، الله جهاد وکړه. نو دا به د تاسو کورنۍ ته هم یوه بدنامي واړوي، هغه مولوسي کېږي. ځکه بېادبي د ډېره مافې یو سړی چې کونه ورکړي نر د هغه په سنبۍ کې بېادبي ماف چې مني ولوېدله نو هغه بیا چینجی کوي. یو دقیقه شریفي صاحب، مونږ باید دا خبرې وکړو، دا کومه بېادبي نه ده. ګوره د ده په سنبۍ کې چې مني ولوېده، چې مني ورکې ولوېده، د مني چینجی کېږي، دا چینجی ګرځي، هغه بیا خارش کوي، چینجی ورکې خورېږي، بیا مجبوره ده چې کونه ورکړي، هغه مولوسي شو. ګوره د خپلې درنې کورنۍ نوم دې هم بدوي. وطن صاحب داسې واضح ورته بواسطه یو دقیقه دا به څه ووایم. ګوره دلته مونږ ته خطر محسوس دی د دې مدرسې نه. شریفي صاحب مدرسه په عربۍ کې، زه په عربي ژبه پوهېږم، زه په قرآني ژبه خبرې کوم، ما سره دې په عربۍ بحث وکړي. عربۍ کې مدرسې ته ښوونځی ویل کېږي، ښوونځي ته مدرسه وایي، پښتو کې ورته ښوونځی مکتب وایي. نو زه دا وایم چې دیني زده کړې په ښوونځي مکتب کې هم شته، مسجد کې هم شته دي. خپل اولادونه مه لېږئ چې هغه نه بیا مولوسي جوړ شي، کونه ورکړي، بیا د پنجاب ګټو دپاره استعمال شي، د پردو ګټو دپاره خپل افغان ووژني. هغه درنه کورنۍ هم د تاسو بدنامېږي. بیا به خپل تربور هم درته وایي چې زوی د پلار سر شه، خو زوی دې کونه ورکوي، کوني شو په مدرسې کې. ګوره خپلې درنې کورنۍ نوم دې هم بد شو. طالب ګوره د مدرسه نن سبا د 14,000 مدرسې پښتونخوا کې انګریزانو جوړې کړي دي. افغان صاحب دا خو ټوکه خبرې نه دي چې تاسو خاندئ. ولې چې د پنډ په پښتنو کې 1915 کې دغه محمد صاحب لشته د وزین تاریخونه خبر ده، 1915 کې $500 میلیون پاکستان ته ځانګړي شول چې دا 3,000 مدرسې په هغه باندې جوړې کړي او دلته پکې دغه اشخاص پکې وروزي. دا واضح څرګنده حقیقت ده. ګوره شریفي صاحب، انګریزانو ته، امریکایانو ته، پنجابیانو ته د پښتنو اصلي پینټ معلوم ده. پښتون ملا ته علماو ته ډېر زیات درناوی لري. نو همغه و چې انګریزانو په زرګونو ملایان وروزل، مدرسې ورته جوړې کړلې، او نن سبا د ما پښتون ته پیشکري ورکوي، خپل پښتون ورور سره جنګوي. هغه پخوانی غچ موږ نه انګریزان اخلي. نو زه خپلو پښتنو ته وایم لږ دین مطالعه کوئ، لږ جهاد مطالعه کوئ. تاسو خپله وګورئ، موږ بار دا درته وایو چې امریکایان چې کله افغانستان ته راتلل، د طالبانو حکومت و، د دوی په ضد اډې پنجاب ورکړي. نن ولې د پنجاب په وړاندې ملایان غلي دي؟ څومره افغانستان ته تجهیزات چې امریکایانو راوړي د همدې کراچۍ همدې پښتونخوا کې راته جهاد پې باور نه کړه. تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی، دا د خپل قوم تبعید دی، دا د افغان تبعید دی. نور مه دوکه کېږئ په دې شیانو باندې. مننه.